د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د پکتیا ولسونو او مشرانو سره د غم شریکۍ په موخه پرون د یاد ولایت مرکز ګردیز ته سفر وکړ. په 203 تندر قلي اردو کې د پکتیا ملکي او نظامي مسؤلینو جمهور رئیس ته هرکلی ووایه او وروسته جمهور رئیس غني په هغه امنیتي غونډه کې ګډون وکړ چې د امنیتي او دفاعي سکتور او د یاد ولایت نظامي مسؤلینو پکې حضور درلود. په پیل کې جمهور رئیس غني د پکتیا امنیه قمندانۍ شهیدانو ته یو ځل بیا د فردوس جنت دعا وکړه او د هغوی کورنیو ته یې تسلیت ووایه. ورپسې د پکتیا نظامي مسؤلینو د یاد ولایت د عمومي امنیتي وضعیت او د تیرې اونۍ د تروریستي برید د څرنګوالي او د هغه له امله د اوښتو زیانونو په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. هغوی ویل په پکتیا کې میش امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره صداقت او زړورتیا د هیواد دفاع او د هیوادوالو د امنیت د تامین په برخه کې د ولسونو په ګډه همکارۍ هلې ځلې کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ هڅې دریغ نه کړي. د یادو مسؤلینو د معلوماتو له اورېدو وروسته جمهور رئیس غني د پکتیا امنیت د ښه تامین د دښمن د ځپلو او په راتلونکي کې د دغه وړ ناوړه تروریستي پیښو د مخنیوي په موخه هغوی ته لازمې لارښوونې وکړي. وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني او ورسره لوړپوړي دولتي پلاوي د پکتیا مشرانو او د شهیدانو ورثې سره د وروستیو شهیدانو روح ته د دعا او د فاتحې مراسمو کې ګډون وکړ. د فاتحې د مراسمو ټولو ګډونوالو د خدای تعالی په دربار کې شهیدانو ته د فردوس جنت، ټپیانو ته د ښې روغتیا او د دوی کورنیو ته د جمیل صبر دعا وکړه او د یادې تروریستي پیښې له امله د پکتیا مشرانو او د شهیدانو کورنیو ته تسلیت ووایه. نیاز محمد حقجو د شهیدانو د کورنیو په استازیتوب جمهور رئیس او ورسره لوړپوړي دولتي پلاوي ته د ښه راغلاست پر مهال د هغوی له غم شریکۍ څخه مننه وکړه. پکتیاوالو د تل لپاره د خاورې په مقابل کې نظرانې ورکړي دي، ورکوو یې بیا به هم ورکوو او په دې غم شریکۍ کې چې تاسو موږ سره شرکت وکړه دا غم زموږ سره شریک زموږ نه مکم که یو جهان مننه. خدای د تاسو کامیاب او سرفرازه لري او موږ ته د خدای صبر جمیل نصیب کړي. محترم رئیس جمهور، پکتیاوال غریزه ده چې خپله خاوره پې ګرانه ده. د خپلو سرحداتو نه لکه تاسو ته ښه معلومات شوی دی، پکتیاوال لویه پکتیا به همیشه دفاع کوي، خپل سرونه به نظرانه کوي. دا چې زه په طور د مثال 2 ورونه مې نظرانه کړي دي، افسران وو، خدای دې هغو شهادت قبول کړي. خپل سر هم ما په ورغوي کې ورته ایښی دی چې زه به خپل سر د دې خاورې نه نظرانه کوم. زما په اول کې پیشنهاد دا دی، پیشنهاد کوم رئیس جمهور ته ورسره کابینې ته چې که چېرته د وارثو دپاره چې د څوک ځان نظرانه کوي او په ملي پاینده کې بې سرپرسته نه پاتې شوی نه وي، یو شرګوټی د پکتیا په ساحه کې د شهیدانو د شرګوټي په نوم که افتتاح شي، د خلوی پاک نه تا ته کامیابي غواړو، موږ ته د زړه صبر غواړو. جمهور رئیس غني د وروستیو تروریستي پیښو له امله ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول پکتیاوالو ته تسلیت ووایه. د زړه له کومې د ټول د افغانستان د ټول دولت او هم د افغانستان د یو اوسېدونکي او هم د تاسې یو ورور په حیث او د ولسمشر په حیث درته تسل وایم. نن د ګردیز غم د ټول افغانستان غم ده. لکه چې ګردیز، لکه چې لویه پکتیا او پکتیا همیشه د نور د هر ګوټ د افغانستان غم یې خپل بللی، نن یقین ولرئ تاسې غم د ټول افغانستان غم ده. ځکه له جوړه صاحب نه نیولې تر کابینې غړي پورې ټول دلته ځکه درغلل چې نن په دې غم کې ځان شریک بولي. جمهور رئیس غني وویل نن به د وروستۍ تروریستي پیښې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته
د مرستې یوه بسته ورکړل سي. نن به ټول شهیدانو کورنۍ ته به یوه بسته د مرستې ورکړل سي. په همدې مجلس کې پس له دې نه چې زه له دې مجلس نه وځم، په راتلونکي 3 میاشتو کې ګردیز کې ټول شهیدانو کورنۍ ته ځمکې ویشل کېږي. او زما ژمنه دا ده چې د ټولو شهیدانو کورنۍ ته چې د اردو د امنیت د ملي پولیس له نظر نه دي، په راتلونکي بودجې کې دوی دپاره خاص اقدامات نیول شوي. د هیواد جمهور رئیس د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګي یادونه هم وکړه. وزیر صاحب دفاع نه هم پوښتنه وکړي، وزیر صاحب داخله نه هم پوښتنه وکړي، معاون صاحب د امنیت نوی راغلی. داسې اونۍ نه ده چې د شهیدانو وضعیت زه خپله پوښتنه نه کوم. موږ د دوی پوروړي، موږ د دوی د کورنیو پوروړي، او د پور په معنا باندې پکتیاوال پوهېږي. زه خپل پور نه هېروم، ځکه د دوی له برکته ده، د دوی له قربانیو نه ده چې نن موږ او تاسو د جومات کې کېناستل. جمهور رئیس غني د پکتیا پر امنیه قومندانۍ تروریستي برید د هغوی سیاسي ځانوژنه وبلله. دوی په دې انتحاري حملې باندې څو انتحاریان له لاسه ورکړل، مګر له سیاسي نظر نه دوی انتحار وکړ. نن لویه پکتیا په یو آواز وایي تاسې نه منو، دا طریقه هم نه منو، دا د انسان شیوه نه ده، دا د مسلمان شیوه نه ده، خاصا دا د لوی پکتیا دود و دستور نه ده. دلته باید دوی اوچت آواز واوري. جمهور رئیس غني وویل د پکتیا او ګردیز ښار د راتلونکي امنیت د تامین لپاره یې ځانګړې لارښوونې کړي. زه اطمینان در کوم، نن سهار زه په تفصیل نه غږېږم، بیا د ګردیز، د پکتیا، د لوی پکتیا د راتلونکي امنیت لپاره ما خاص هدایت صادر کړي دي، هغه باندې به بیل وکړو. اما مهمترین وسیله د لوی پکتیا د امنیت ولس ده. یو ځای د افغانستان کې چې محلي پولیس نتیجه ورکړې ده لوی پکتیا ته، ځکه هم اربکي او هم څلوېښتي دلته پیدا سو. نو ما غوښتنه دا ده چې ولس سره والي صاحبانو ته مې هدایت ورکړی په اساسي توګه یوه خبره وسي چې ولس موږ څنګه سمبالوو، امنیتي قوه به خپل کار وکړي، اما اصلي کار اوس د ولس. او بیا هم په آخر کې هرې کورنۍ ته تسل ورکړو، هر یو په غم کې زه ځان شریک بولم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون له غرمې مخکې په پکتیا کې د یاد ولایت مشرانو او د ولایتي شورا استازو سره وکتل. په پیل کې د ولایتي شورا رئیس له جمهور رئیس څخه له دې امله چې له دوی سره یې غمشریکي وکړه مننه وکړه او ویې ویل د افغانستان دښمنان موږ نشي ویرولی او موږ به تل د حکومت ملاتړي او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ یو. همدارنګه نوموړي لومړۍ درجې ته د پکتیا ولایت د ارتقا په 2 ولسوالیو د زرمت ولسوالۍ د ویش، د زرمت او ځینو نورو سرکونو د جوړولو، د مامورینو ښارګوټي، د ښاري ماسټر پلان د تطبیق، د صنعتي پارکونو، د زون روغتون، د ښوونځیو د ودانیو، د زون په کچه د کرکټ لوبغالي، د مچلغو او ځینو نورو بندونو د جوړولو، د انتقالي برېښنا د کار د چټکتیا او د ګردیز ښار د سرکونو د پخولو وړاندیزونه له جمهور رئیس سره شریک کړل. همدارنګه حاجي جنت خان منګل د خپلو خبرو پر مهال وویل د پکتیا ولسونو تل د هیواد د دفاع او ساتنې په لاره کې سرښندنې کړي، خو د حق، امتیاز، بیارغونې او انکشافي پروژو پر مهال هیر شوي دي. هغه وړاندیز وکړ چې د پکتیا د ملکي او نظامي کدرونو له وړتیا څخه د هیواد د خدمت په لاره کې استفاده وسي. نوموړي د پکتیا د محلي پولیسو د تشکیل د زیاتوالي، د ځنګلونو د احیا او ساتنې، د تحصیلي بورسونو، د تفریحي پارکونو، حرفوي انسټیټیوټ جوړولو، د ګرد څېړۍ ولسوالۍ د رسمي کولو، ښځو ته د ځانګړي روغتون جوړولو، پر امنیه قومندانۍ د شوي تروریستي برید د هر اړخیزې څېړنې او د ویجاړو شوو کورونو او ملکیتونو خاوندانو سره د مرستې په اړه د خلکو غوښتنې له جمهور رئیس سره شریکې کړې. ورپسې جمهور رئیس غني د غونډو په تالار کې د پکتیا د بیلابیلو اقشارو استازو سره په غونډه کې د هغوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. په پیل کې د پکتیا والي شمیم کټوازي
جمهور رئیس او ورسره لوړپوړي دولتي پلاوي ته د هرکري پر مهال د هغوی د غم شریکۍ مننه وکړه. له تاسو جلالت مآب او ټولو راغلو نه مننه کوم چې د پکتیا له دردېدلو خلکو سره مو غم شریکي وکوله، زموږ د شهیدانو فاتحه مو واخیستله او د زخمیانو پوښتنه مو کوئ، دردېدلو کورنیو ته مو ډاډ ورکړ. ښاغلي کټوازي په پکتیا کې د ولسونو او ځوانانو همکارۍ ته په اشارې وویل. جلالت مآب ولسمشر، د پکتیا ولس د یو ښه مسلمان ولس او د یو باتور افغان ولس ټول معیارونه پوره کړي دي. د دې هیواد د ګټو په خاطر یې هر وخت مبارزه کړې ده، له هر ډول دښمن او غلیم سره یې مقابله کړې ده او په نره یې له هغوی سره جګړه کړې ده. همدا هیواد یې ناموس شمېرلی ده، هر وخت قرباني سوي دي او بیا هم آماده دي. دوه واړه مثالونه یې درته درکوم. هغه په هغه ورځ چې کله پیښه رسېږي 15 دقیقې وروسته چې کله زه شبخانې ته رسېږم جنګ لا شروع ده، تر 200 پورې کسان بیا ځوانان را رسېدلي دي او هغه خپلو ځوانانو ته د امنیتي ارګانو او که په ملکي خلکو هغوی ته یې وینه ورکوله. او کله چې مازدیګر سو هغه خپل شهیدان یې خاورو ته وسپارلو، زخمیان شبخانو کې ځای په ځای سو. دوی ماته د یو لوی ګروپ ځوانان راته رالو، راته ویلو چې پولیس اکثره شهیدان سوي دي او یا زخمیان سوي دي، نو دلته د ښار د امنیت په خاطر باندې موږ آماده یو، موږ مسلح که موږ له همدې ښاره دفاع کوو. د پکتیا والي وویل د پکتیا ولسونو تل قرباني ورکړي، خو حکومتونو دوی هیر کړي، مګر دوی د نظام، هیواد او ملي ګټو په خاطر زیات شکایت نه دی کړی او نه هم خپل غږ لوړ کړی. همدغه ولس ته خو له همدغه ولس سره ولسمشره په تیرو کلونو کې رښتیا د مور مرې چلند سوی ده، ناغېړي ورسره سوې ده، هغه څه سیاق و هغه نه ده ورکړل سوي. خو دوی خپله سنګیني ښوولې ده، کلونه کلونه یې فشار لیدلی ده، خو بیا یې چغه نه ده پورته کړې. ستا په خاطر یې چغه نه ده پورته کړې، د دې نظام په خاطر یې نه ده پورته کړې او د دې هیواد په خاطر یې چغه نه ده پورته کړې سي نوره ګډوډي پېښه نه سي. جلالت مآب ولسمشر، په تیرو 3 میاشتو کې مو د دې خلکو اساسي غوښتنې او ضرورتونه چې وو تر ډېره بریده وزیرانو سره په رسمي ډول شریک کړي دي، وزیر صاحبانو ته مو لیږلي دي او اوس نو نوبت ستاسو د هدایت او د دوی د کړنو ده، همدې ته منتظر اوسئ څه کوي. خو دا مېړنی ولس یو حقیقت ته رسېدلی ده او هغه هم دا ده چې په تیرو کې وزیر صاحبانو یا وزارتونو موږ ته څه نه دي راکړي، حق یې نه ده راته راکړی، راکول کېږي نه، نو اخلو یې له دې وروسته. او ستا نه هم دا اجازه غواړو، که ستا اجازه یې موږ د دې پوره توانایي لرو چې د پکتیا شملور ولس حق له وزیرانو سره حساب وکړو او مترې یو په یو واخلو. شفیق الله سحر یادې غونډې ته د ځوانانو په استازیتوب د خبرو پر مهال له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیا مشرانو له لوري د یاد ولایت په اړه ورسپارل شوې طرحې ته دې پام وکړي. زه تاکیدا هغه طرحه چې د پکتیا د قومونو لخوا، د پکتیا د مدني ټولنو لخوا، د پکتیا د وکیلانو لخوا تاسو ته وړاندې شوی په تیر مجلس کې، په هغې ټینګار کوم او د هغې د عمل لپاره د عملي اقدام غوښتنه کوم. د ښځو استازي نسرین وریاخیل د خپلو خبرو پر مهال وویل: محترم ولسمشره، په اداراتو کې تحولات راغلي دي، خو خویندې ډېر زیاتې ستونزې لري او همیشه د پکتیا خویندې محرومې پاتې سوي دي. تر اوسه پورې د پکتیا د خویندو دپاره هیڅ شی نه دي سوي. هیله منده یم چې د دوی دپاره هغه څه چې د دوی حق ده په نظر کې ونیول شي. خویندې ډېرې د ترانسپورت مشکلات لري، اداراتو کې کار کوي ولې د دوی تګ راتګ ډېر مشکل ده. هیله منده یم چې دوی ته یو د حل لاره وسنجول سي. د بیا رغونې له لارې کار شوی، خو د پکتیاوالو او خاصتا د خویندو دپاره بسنه نه کوي ولې سړکونه بې کیفیته جوړ دي، د مور او د ماشوم د مړینې کچه لوړیږي. په ځانګړي تعلیمي او اوږدمهاله پروژو ته ضرورت لرو. د انجونو لپاره د مکتبونو د ودانیو جوړول، ځانګړي د صحت په برخه کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او روغتیا پالانو نشتون د کمښت سره میرمنې مخامخ دي. اغلې وریاخیل په پکتیا ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو او سوداګریزو فعالیتونو په موخه د ځانګړي مارکیټ جوړولو په موخه د ځمکې ورکولو وړاندیز وکړ.
جناب قدرمن ولسمشره د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې یو ډاډمن ځای ده چې د وزارت دفاع مربوط خو په دې ساحه کې یو عسکري کلوب جوړ شوی ده. غواړم چې دغه د ښځو دپاره موږ ته راکړل سي چې یو ښځینه مارکیټ موږ جوړ کړو تر څو دغه خویندې خپل لاسي صنایع دلته خرڅ کړي او دا د دوی دپاره یو مناسب ځای ده. نن غواړم محترم ولسمشره چې د دغه سټیج په سر یو فوقالعاده حکم صادر کړی چې دا مځکه دا ساحه د ښځو چارو ریاست ته ورکړل شي. د یادو ویناوالو د وړاندیزونو غوښتنو له اورېدو وروسته جمهور رئیس غني لومړی یو ځل بیا ټولو پکتیاوالو ته د وروستۍ تروریستي پیښې د قربانیانو له امله تسلیت ووایه. لومړی تر ټول پکتیاوال او ټول د افغانستان خلکو ته تسل ورکړو. هر وارې چې هر ولایت د افغانستان کې یوه غمیزه وه پکتیاوال غم شریکي کړي. نن د ګردیز او د پکتیا په غم کې ټول ولس غمجن ده. له هر ګوټ د افغانستان نه دلته موجود دي، تاسو سره د غم شریکۍ دپاره راغلي. زه د یو وګړي پایز، اول د افغان پایز، د یو مسلمان پایز او بیا تاسې د ولسمشر پایز چې دا افتخارم را بخلی ځان تاسې په غم کې شریک بولم. د هیواد جمهور رئیس ویل که تروریستان فکر کوي چې د دغو ناوړه بریدونو په ترسره کولو سره به دا میړنی ولس دوی ته په ننواتې ورسي، نو دا فکر دې له ذهنه وباسي. انتحاریانو اموږ قهرمان ابدیاني صاحب، اموږ نور زړور او موږ ځوانان او میرمنې شهید کړل. اما دوی په دې عمل باندې سیاسي انتحار وکړ. دې باندې پوه سئ، زه د ټول ولس په استازیتوب غږېږم، زه د ټول لوی پکتیا په استازیتوب غږېږم، د ټول افغانستان په استازیتوب، چې دا سیاسي انتحار ده. که بیا د اعمال تکراروئ دا ولس هم پردي ګڼي. تاسو فکر کوئ چې دا ولس په زور ننوات ته راوري؟ هېڅکله نه، په هېڅ حالت کې نه، ځکه دا وطن د ساتلو وطن ده او دا میړانې ساتي او دا شمله دار ولس ساتي. جمهور رئیس یادې غونډې ته د وینا پر مهال وویل موږ غمجن یو. موږ غمجن یو او په څو دلیل غمجن. اول دا چې ورونه، خویندې، پلار، تره دا هم له لاسه ورکړي. اما موږ غم ډېر تېر کړی. اصلا موږ غمجن په دې یو چې ما لاس د سولې اوږد که او دوی انتحاریان لیکي. نو تاسې دلته یو بنیادي پوښتنه وکړئ. هر طالب له ځان نه پوښتنه وکړي او هر افغان له طالب نه دا پوښتنه وکړي څه دپاره؟ قاچاقبرو دپاره؟ غاصبینو دپاره؟ پردیو دپاره؟ افتخار کوئ چې له چا نه اسلحه اخلئ چې 1.5 میلیون افغانان شهید کړي دي. وورونو، وخویندو، دا پوښتنه ورنه وکړئ. څه ده چې د سولې په مذاکراتو کې نه حل کېږي؟ حکمتیار صاحب ته وګورئ. که امتحان د ارادې وای، که امتحان د نیت وای، که امتحان د تطبیق وای، خو دا مو کړل. د هیواد جمهور رئیس د ماحول بدلون او د هوایي ځواک پیاوړتیا ته په اشارې وویل ماحول بدل سوی ورونو خویندو، مشرانو. هوایي قوه ورځ په ورځ پیاوړې کېږي. خاص قوت هم 2 چنده سو، هوایي قوه هم 3 چنده کېږي. که دوی په دې خام فکر کې دي چې په د جنګ کې دا ګټلی سي، زه ورته وایم نسي ګټلی. انسان خو د تلو ده، اما دا وطن نسی د استی د صفې نه ویستلی چې دوی پلویان پیږي چې دا جنګ نسی ګټلی، اما دوی مرګ ته لیږي. فکر وکړئ، ځوانان دي، ولې مرګ ته لیږئ؟ ولې قرباني کوئ؟ که په اندړو کې ده، که په معروف کې ده،
که په ګردیز کې ده یا په کابل کې ده. اراده یې موږ نه ماتېږي. محمد اشرف غني پر ډیورین کرښه د اغزن سیم غځونکو ته په خطاب کې وویل هغه خلک چې فکر کوي چې په خاردار سیمو باندې به ولسونه سره بیل کي بیا دې فکر وکړي. تیارو بیل نه کړلو نو څو خارداره سیمه به یو څو قیچۍ په کار لري. تاریخ څوک په خاردار سیم باندې نسی قطع کوي. مینه او وینه د بیلېدو نه دي. خلک د سره پوس څوک چې په لاسي لاس ځان نړۍ له اجمانه ویستلی فکر دې وکړي. جمهور رئیس غني وویل زموږ لاس بیا هم د سولې لاس دی ځکه سوله د ولس او زموږ اساسي غوښتنه ده خو پایداره او باعزته سوله. موږ لاس بیا هم د سولې لاس ده ځکه د دې ولس غوښتنه له ټولو نه ډېر تر د سولې ده. اما پایداره سوله باعزته سوله او باعزته سولې کې به د ټولو عزت او دلته ده چې د ولس غږ په کار ده چې موږ باعزته سولې پسې لکه چې ما ژمنه وه در سره همغه لارې باندې روان اوسو او انشاءالله تعالی به بریالي سو. جمهور رئیس افضل بیا د ټولو شهیدانو له کورنیو مننه وکړه او د دوی له عزت او برم ډک چلن او صبر یې وستایه. دوم زه مننه کوم لومړی له ټولو شهیدانو کورنۍ په هغه عزت په هغه برم او په هغه صبر چې دې کورنیو رفتار کړی زه سر ټیټوم. کور مو ودان رښتیا صاحب شملور یې تاسې د عزت چلند مخصوصا نن جومات کې دغه ته انسانیت وایي دغه ته افغانیت وایي. نو زه مننه کوم چې سره له دې چې تاسې په غم کې وئ دومره لوی واله لري چې له ما نه مننه وکړه. زه نه وم راغلی چې څوک رانه مننه وکړي ځکه دا ایمانی انساني او سیاسي فریضه ده. چیرې چې غمي چیرې چې دردي د ولسمشر وظیفه دا ده چې غم په خپل غیږ کې واخلي چې له تاسو نه غم کم کړي نه دا چې تاسې په غم ښکیل کړي. محمد اشرف غني همدارنګه د امنیتي او دفاعي مسؤلینو او منصوبینو هڅې او مبارزه هم وستایله. د امنیتي قواونو جناب وزیر صاحب دفاع نه وزیر صاحب داخلي نه معین صاحب د امنیت نوی معین صاحب د امنیت جنرال صاحب صبورخان کېناستلی له دې ټولو نه مننه کوم چې واقعا همغږي په مراتب بهتر سوې دا نه ده اما د یو شي شاهد باید اوسئ چې په مخه ځو. دا اردو دا پولیس دا ملي امنیت هغه نه و چې 3 کاله مخکې ما باندې تسلیم سو او ورځ په ورځ به انشاءالله مسلکي کېږي ملي دریځ به لري او یو هم بل سره به همغږي کوي. او له جنرال صاحب شورګل نه مننه کوم چې په ډېر چټک حرکت باندې په 15 دقیقو کې د حادثې محل کې وو او همدغه رنګه هر ګوټ کې د 203 قماندانۍ کې رسېدل. جمهور رئیس غني د پکتیا ولسونه او مشران له دې امله وستایل چې 3 کاله د دې لپاره صبر وکړ چې زه اول د افغانستان نورو ولایتونو ته ورسېږم. او ټولو پکتیا نه زه مننه کوم چې 3 کاله ماته صبر وکړ چې تاسو بنیادي مسایلو ته راسئ ځکه تاسې له ما نه غوښتل چې زه یو مثال سم. مثال دا ده چې ټول افغانستان مې کور ده اول به نورو ځایو ته رسېږم بیا به پکتیا ته رسېږم تاسې حوصله وکړئ. لومړی غوښتنه همدا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم غوښتنه همدا وه چې د زرمت سرک شرن سره جوړ سي یاري صاحب په پلان کې ده جوړیږي او 6 نور سرکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب په پلان و بودجې کې ده په تفصیل به در سره شریک سي کېږي.
درېیم هم غوښتلې وه چې زرمت ولسوالۍ 2 برخې سي. بیګ صاحب اقدام کړی په یو میاشتې کې به خلاص سي 2 ولسوالۍ به سي. صنعتي پارک غوښتنه هم کړې وه. د صنعتي پارک هدایت ما په بودجې کې ورکړی. 1990 کې به ګردیز د صنعتي پارک چښتن کېږي او یوه خاصه برخه د صنعتي پارک به خویندو ته خاصا تعینېږي او منځ کې به یې د مسلکي چارو خاص ښوونځی او نور ترتیبات نیول کېږي. برېښنا هم غوښتې وه. 1990 په پای کې به ګردیز ښار کې او ټول مؤسسات به د برېښنا چښتن سي. روغتون باندې هم تېروالی ویلي وو چې امکانات نه دي برابر سوي. له تدارکاتو نه 2.5 میلیون ډالر ورکول سوي عین مؤسسې ته چې دا قرارداد لري او تکمیلوي به یې پیکان صاحب معین د روغتیا چارو ټول تشکیل برابر کړی. تشکیل ډېر سوی. نن د ساحوي روغتون وړاندیز ماته وکړه ما امضا که ساحوي روغتون به ګردیز کې جوړیږي. حلقوي سړک غوښتنه هم کړې. یاري صاحب څېړنه کوي په 3 میاشتو کې به ډیزاین و قیمتو باندې برتر راسي. پرون شپه په مچلغو باندې جلسه وه. په راتلونکي 3 هفتې کې مې وخت ورکړی مچلغو درته آبادېږي. پکتیا لوی صبر کړی. 2 نور بندونه به په 1990 بودجې کې درته نیول کېږي. ښوونځي مخکې مو ویلې چې ښوونځي کمښت ده او ویلي وو چې د پوهنې وزارت څلور ښوونځي په کال کې درکوي. د 4 نورو بودجه د سږ کالي بودجې باندې هدایت مې ورکړی وزارت د مالیه پاینده صاحب کېناستلی بودجه درکوي همدا اوس. او که په ولسي توګه یې مصرف کوي دا له 100 نه ډېر تر ښوونځي کېږي. اختیار د تاسې. ځکه اول راسئ چې دا ټول کړو بیا دوم مرحله کې راسئ چې اساسي آباد کړو اما ولس دې پکې شامل سي او تاسو نظارت وکړئ. جمهور رئیس د پکتیا امنیه قومندانۍ د نوې ودانۍ د ولایت مقام او میلمستون د جوړولو په اړه وویل. پیسې بودجه د امنیه قومندانۍ دپاره وزیر صاحب داخله سره موجوده پرته ده. تاسې فیصله وکړئ چې امنیه قومندانۍ چیرې آباده سي. ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده ښارمنځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ. والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کینئ ځای تعیین کړئ او فورا به کار شروع کړي. هغه قراردادیان چې حمایت قاطع سره کار کړی د همغو له منځ نه به انتخاب وکړو اما داسې یو نقشه وکړي چې اساسي نقشه یې دا نه چې بیا به کاغذي مقام د ولایت او میلمستون د ولایت ته مې بودجه اختصاص کړی جوړی کړي. جمهور رئیس غني د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد څخه د ځمکو د غصب د مخنیوي له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه. ښاروال صاحب چې زه ډېر کار کړی ورنه خوښ یم خدای دې لري راغلی و خپل ګزارش راکړ او دا چې ډېره نږدې یو زر جرب نه ځمکه ډېر تر ښاروال صاحب ګرځولې ده له غصب نه یې خلاصه کړې ده او دا ډېر لوی لاسونه ده. اوس زه غواړم هر چا ته چې دا رقم کار کوي باید انعام ورکړو او انعام به دا ورکړو چې ښار ته څه انعام ورکړو د په ځای چې ده ته انعام ورکړو ښار د ګردیز ته به انعام ورکړو. محمد اشرف غني وویل سوله باید په ولسي بهیر بدله سي او ټول پکې سهم ولري. علمای کرام مشران د پارلمان محترم غړي ټول سوله یوازې ما کار نه ده. سوله یوازې د خپلواک صاحب د خلیلي صاحب کار نه ده. نن باید سوله یو ولسي بهیر باندې بدل سي. که هر یو اقدام وکړو او سولې کې باید د ټولو عزت په پای کې د 203 تندر قلي اردو قمندان تورن جنرال شورګل د یاد قلي اردو د سرتیرو افسرانو بریدملانو او جنرالانو په استازیتوب
جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په ټول صداقت د هیواد دفاع او د ساتنې خدمت ته ادامه ورکوي. به نمایندگی از تمام نیروهای امنیتی و ارگانهای محل زون جنوب شرق به جلالتمآب محترم رئیس جمهور و سرقماندان اعلی قوای مسلح اطمینان میتم که در تمام امور و در تمام اجرای وظایف اپراسیونی و فعالیت‌های محاربوی مثل که ما شعار داریم خدا وطن وظیفه، به همین عنوان ما وظیفه را صادقانه انجام میتیم و در دفاع از وطن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنیم. وروسته جمهور رئیس غني د 203 تندر قلي اردو سلبستریز روغتون ته لاړ او هلته د بستري او په ځانګړي ډول د وروستۍ تروریستي پیښې د ټپیانو د حالت پوښتنه وکړه. له هغوی سره پر نقدي مرستو سربیرې معالجو ډاکټرانو ته د ټپیانو د ښې روغتیا لارښوونه وکړه.